الله تعالی عنہ بارک راځي چې کله صلح حدیبیه کېده، صلح حدیبیه چې کېده مسلمانان د عمرې د پاره راتلل کافرانو ایثار کړ. دا د صلح حدیبیه واقعه ده. به یو بل کې صلح وشوه، کافرانو ورته ویل مشرکان چې تاسو به دې کال عمره نه کوئ، آینده کال به عمره وکئ. ورته ګوره موږ عمرې دپاره راغلي یو. بهرحال نه منل، صحابه کرام هم ډېر خفه شو. نبی علیہ السلام ویلې بس خیر دی صلح کوو، صلح ښه شی دی او د دې به الله موږ له ډېر دوررس نتایج راکړي. بهرحال لیکل کېدل. نبی علیہ السلام علي صاحب ته وایي زه تو سره لیکلو که دې سړي سره دې منشي سره د هغوی د طرف نه کس مقرر شو، دام مقرر شو. بهرحال علي رضی الله تعالی لیکلو که بسم الله الرحمن الرحیم. هغه کس ورته وایي دا خو میټاو که موږ بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکو، موږ چې خطونه لیکو او صلح کوو موږ بسمک اللهم لیکو. دا پخوانه دا طریقه وه. مشرکینو هم د الله نوم په کاغذونو کې لومبی لیکلو باسمک اللهم، دا الفاظ به لیکل. ویل بسم الله الرحمن الرحیم ملیکه، دا ولیکه زمونږ طریقه باندې. علي صاحب ویل زه صحیح ده، دا هم د نبي علیه السلام ته وکتل. نبي علیه السلام ورته خیر دی بچیا، دا هم د الله نوم دی، هغه هم د الله نوم دی، چې هغه وایي دا لرې که دا بل ولیکه. ویل ښه جي، هغه یې بدل کړو. بیا نبي علیه الصلاة وسلام نوم نبي لیکلی و چې د کوم دوو کسانو د طرف نه معاهدی نو د لیکلی و من محمد رسول الله، د خدای رسول محمد د طرف نه دا معاهده فلانی سره شوې ده. نو چې هغه معاهده الفاظ هغه کس وکتل ویل نه دینه به دا محمد به لیکي او رسول الله به ترې لرې کې، موږ خو دا د الله رسول نه منو ځکه خو زموږ د سره جنگ دی. ویل صرف محمد به لیکي، یا محمد بن عبدالله، د عبدالله زوی محمد داسې به لیکي. علي صاحب ته نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي علي دا میټاو که خیر دی، د صلح خبرې دي او جنگونه نه دي کول پکار. اوس د دوی موقع ده او دوی دې ځي کې مکه کې پراته دي او موږ دوی ته محتاج یو، زه خیر دی بس دا ترې لرې کړه. علي صاحب ویلې زه به د نبي رسول الله ټکې میټاوم، لا امحو والله لا امحو، قسم دې زه دا ټکې نشم میټاوولی. او دا خلک خو ډېر زیاتې کوي. نبي السلام ورته خیر دی میټاوې که هېڅ خبره نه ده. ویل نه چې زما لاس رسول الله ټکې میټاوولو نه ورځي، دا به زه څنګه میټاوم. دومره ادب به یې کو د نبي علیه الصلاة وسلام د نوم، حالانکې نبي علیه السلام ورته ویل میټاو کا، د نبي علیه السلام حکم هم. خو کله انسان داسې بې اختیاره شي بعض څیز باندې د عشق او د محبت د وجې نه انسان جرأت نه شي کولی، نو دلته که حکم ونه مني خیر دی، ځکه دلته دا عشق او محبت دغه حکم نه اعلی دی. انسان کله بې اختیاره شي نو نبی علیہ السلام ته خو پته وه چې علي ما سره ډېره مینه کوي، د علي لاس زما د نوم میټاوولو نه ورځي. نبی علیہ السلام ورته کاغذ ماله راکړه په خپله باندې میټاو. داسې آداب